که چیرې د راتلونکو 100 کالو لپاره باران ونه شي نو څه پیښیږي؟ کله چې باران راځي نو موږ ټول یو خوندي ځای ته ځو او یا چترۍ پر سر باندې نیسو ترڅو د باران په اوبو باندې لامده نه شو. باران هوا پاکوي. که چیرې باران ډیر وورېږي نو موږ ترې خسته کیږو. په هغه ځایونو کې چې باران ډیر وریږي د خلکو له باران څخه بد راځي، لکه مکزیک. ولې که زموږ په هیواد کې باران وریږي نو خلک د باران له ورېدو څخه خوند اخلي. اوس که چیرې په ځمکه کې د 100 کلونو لپاره باران ونه شي نو څه پیښیږي؟ تاسو څه فکر کوئ؟ چې له دغه مشکل څخه به په اسانۍ سره تیر شو؟ ولې دا یوه فاجعه ده، ځکه چې د اوبو سایکلي دوران له منځه ځي. کله چې اوبه په بحرونو کې ګرمې شي نو د بحرونو اوبه بړاس تولیدوي چې دغه بړاس له ځمکې څخه هوا ته پورته کیږي او په هوا کې په وریځو باندې بدلیږي او له وریځو څخه د باران او یا د واورې په شکل بیرته ځمکې ته راتویږي. د اوبو په دغه سایکلي دوران کې د بحرونو دغه مالګینې اوبه چې د بړاسونو په واسطه هوا ته پورته کیږي بیرته ځمکې ته د خوږو اوبو په شکل راتویږي. که چیرې باران ونه شي نو په اول قدم کې د ځمکې چمنونه او واښه یعنې یو کلن بوټي له منځه ځي او هغه ځمکه چې په یو وار اوبو سره شنه کېدله وچیږي او له منځه ځي. تر یو وخته پورې باید ټول بزګران د اوبو د قطره‌ای سیستم څخه استفاده وکړي ځکه چې نور د ځمکې پر سر اوبه نه پیدا کیږي. په نننۍ زمانه کې د ټکنالوژۍ په مرسته کولی شو د بحرونو اوبه خوږې کړو، خو دغه کار محیط زیست ته تاوان رسوي ځکه چې د بحرونو د اوبو له تصفیې څخه مالګې لاسته راځي. دغه مالګې بیرته بحرونو ته ورګرځي. د بحرونو په اوبو کې د مالګې اندازې په زیاتېدو سره په اوبو کې اکسیجن اندازه کمیږي چې د اکسیجن د کمیدو له امله په بحرونو کې ماهیان او نور ژوندي موجودات له منځه ځي. په هر کال کې د ځمکې له سطحې څخه 15,070 متره مکعبه اوبه هوا ته بړاس کیږي. کارپوهانو داسې پیشبیني کړې ده که چیرې د راتلونکي 2000 کلونو لپاره باران ونه شي د ځمکې ټولې اوبه به له منځه لاړې شي. یوه اندازه حیوانات دي چې زیاتو اوبو ته ضرورت لري. له چمنونو څخه وروسته به دوی له منځه لاړ شي. د دغه حیواناتو له جملې څخه پسان، غواګانې او نور حیوانات دي. کله چې دغه حیوانات له منځه لاړ شي نو غوښه خوړونکي وحشي حیوانات هم له منځه ځي ځکه چې نور حیوانات نه پیدا کیږي چې ښکار یې کړي. انسانان هم ښه حالت نه لري ځکه چې خوږې اوبه په کمیدو دي او نشي کولای چې کرونده یا زراعت ترسره کړي. د هوا په اتموسفیر کې کاربن دای اکساید د اکسیجن ځای نیسي ځکه چې اکثره نباتات له منځه تللي دي یا کم دي. کله چې نباتات ډیر کم شي د فوتوسنتیز عملیه کمه ترسره کیږي چې د فوتوسنتیز د عملیې په کمیدو سره کم اکسیجن تولیدیږي چې په دغه کار سره د ځمکې د حرارت درجه لوړیږي. د ځمکې د حرارت اندازه ورځ په ورځ زیاتیږي ځکه چې په ځمکه کې نباتات نشته او باران نه وریږي نو ځمکه به په دوزخ بدله شي. که چیرې څو کاله باران ونه شي نو د ځمکې د حرارت درجه به د سانتیګریډ 14 درجو ته به پورته شي. جالبه خو دا ده چې په اوسني وخت کې د ځمکې اوسط درجه د حرارت 14 درجې د سانتیګریډ ته. کله چې د ځمکې د حرارت درجه 14 درجو ته پورته شي نو دغه لوړه درجه د حرارت ځمکه نور هم ګرموي چې دا کار د اوبو د زیات تبخیر لامل ګرځي چې د اوبو زیات تبخیر په واسطه ځمکه نور هم وچیږي. له دې سره کرونده په مکمل ډول له منځه ځي او نور به په ځمکه کې د څښلو اوبه هم نه پیدا کیږي. د اوبو په وچېدو سره به په ځمکه کې نوي وایروسونه او ناروغۍ را پیدا شي. اوبه به د طلا په قیمت شي او انسانان به هره ورځ د تندې څخه مري. په دغه حالت کې د برق تولید هم ورځ په ورځ کمیږي ځکه چې د اوبو بندونه نور نشي کولای په کافي ډول برېښنا تولید کړي ځکه چې د بندونو تر شا په کافي اندازه اوبه نشته. اتومي بټۍ یو پر بل پسې باید بند شي ځکه چې اتومي بټۍ ریاکټورونه ډیره زیاته تودوخه تولیدوي. دغه ریاکټورونه باید د اوبو په واسطه ساړه شي نو په همدې خاطر اتومي بټۍ د سمندرونو ترڅنګ جوړیږي ترڅو د اوبو انتقال ورته اسانه شي. ټوله نړۍ به په یوه وچه بیاباني صحرا باندې بدله شي چې په دغه وخت کې د عربستان صحرا تنها نه ده. اوس داسې فکر وکړئ چې دا مشکل به حل شي. انسانان په دغه وخت کې څه کولای شي؟ په دغه وخت کې انسانان کولای شي چې د بادي توربینونو په واسطه زیاته برېښنا تولید کړي ځکه چې په ځمکه کې ونه نشته او باد د ځمکې په هره برخه کې لګیږي او د باد په واسطه زیاته برېښنا تولیدیږي. دا چې په هوا کې وریځې نشته نو سولر هم کولای شي چې ښه برېښنا تولید کړي مګر خو دغه زیاته برېښنا هم د انسانانو په درد نه خوري ځکه چې انسانان له تندې مري. یوه اندازه انسانان چانسي ژوندي پاتې دي او هغه انسانان چې یوه اندازه خوږې اوبه لري او له ټکنالوژۍ سره بلد دي نو کولای شي د ځان لپاره یو لوی حباب جوړ کړي او د ځان لپاره یو جف جوړ کړي چې دا کار ډیر لوی کار دی. بعضې نور د ژوندي پاتې کېدو لپاره ځمکه وکیني او تر ځمکه لاندې ژوند وکړي خو مګر دغه زیرزمینۍ او د هوا حباب هیڅ په درد نه خوري ځکه چې خوږې اوبه ورځ تر بلې
مخ په کمیدو دي او د خلاصون په طرف روانې دي او هوا ورځ په ورځ ګرمیږي او زیاتې حجرې لرونکي حیوانات له منځه ځي. مایکروسکوپي حیوانات ژوندي پاتې کیږي. اوس ولې داسې یو داستان جوړوو؟ باران خو فعلا شته دی، مګر دغه یو التیماتوم دی، یعنی واقعیت دی، ځکه چې د ځمکې د حرارت درجه ورځ تر بلې ګرمیږي. موږ نشو کولای باران په یو وار سره ودروو، ولې انسانان د دغه کار په ترسره کولو باندې بوخت دي، ځکه چې د امازون ځنګلونه چې د ځمکې سږی بلل کیږي ورځ په ورځ له منځه ځي. موږ کاربن دای اکساید په اتموسفیر کې ورځ تر بلې زیاتوو. په ځمکه کې خوږې اوبه ورځ په ورځ ککړېږي. هغه پیښې چې په نړۍ کې واقع کیږي زموږ د سر ویښتان نیغ دروي. مثلا د روسیې په کالندر کې یو لوی ځنګل له منځه وړی دی چې ځنګل په صحرا باندې بدل شوی دی. دغه صحرایي ریګونو نور ځنګلونه له منځه وړي دي چې دغه ځنګلونه بیا هیڅ کله نه دي راشنه شوي. په ډیرو هیوادونو کې ځنګلونه له منځه وړل کیږي، خو څو ملیتي شرکتونه د دغو ځنګلونو د له منځه وړلو خبر نه رسنیز کوي، ځکه چې دغه شرکتونه د ځنګلونو د له منځه وړلو څخه زیاتې پیسې لاسته راوړي. فقط د 21مې پېړۍ په اولو 5 کالونو کې 6 میلیونه هکتار ځمکې ځنګلونه له منځه تللي دي. په ډیرو هیوادونو کې د ځنګلونو د له منځه وړلو ضد قوانین جوړ شوي دي، ولې بیا هم د ځنګلونو تخریب په کم او زیاته اندازه باندې جریان لري. د امازون لوی ځنګل له هرې خوا څخه تخریبیږي، خو څوک غږ نه کوي، مخصوصا برازیل چې د امازون زیات ځنګلونه پکې واقع شوي دي. که چیرې په دغه ډول روان وو، نو د ځمکې خوږې اوبه به تر 2050 کال پورې نیمې شي. په 2030 کال کې به د افریقا 300 میلیونه نفوس د ورځې له یوې پیالې اوبو څخه محروم شي. په همدغه وخت کې د نړۍ 80% نفوس د څښلو کافي خوږې اوبه نه لري، چې په دغه وخت کې به د اوبو پر سر جنگونه زیات شي، چې د جنگونو په زیاتېدو سره نور مشکلات هم زیاتېږي. خلاصه که چیرې محیط زیست ونه ساتو، نو آینده به مو تیاره وي.